یو دور او زمانه داسې و چې د صحابه خپل منځ کې اختلافات و، خو آخر وخت کې بیا د حضرت معاویه رضی الله عنه سلطنت او د هغې حکومت مستحکم شو. حضرت معاویه رضی الله عنه په خپل زندګۍ کې او په خپل ژوند کې لا وفات نو، د خپل زوی دپاره یزید ابن معاویه دپاره د خلکو نه بیعت اغوښتل شروع کړل. اوس دې زمانه کې چې انتخاب کېږي د مشر نو هغه د وټونو په ذریعه کېږي، او هغه زمانه کې چې به انتخاب کېده نو د بیعت سلسله به وه. خلکو به یو مشر له لاس ورکړه، بس دا به د هغوی وټو. نو په خپله زندګۍ کې او په خپل ژوند کې د خپل زوی دپاره د یزید دپاره بیعت شروع کړه، او چونکې هغه په خپله جمدی و، حکومت یې خپل و، د حکومت چې څومره والیان و ګورنران هغې خپل و، د فوج سربراهان او مشران یې خپل و، نو دا مرحله ورته ډېره اسانه وه. او عامو مسلمانانو د فتنې نه او د انتشار د بچ کېدو د لاسه د یزید بیعت وکړه. مدینه منوره کې له عام بیعت نو شوې. دې درمیان کې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات شو. د مدینه شریفې والی ته اطلاع راورسېدله چې معاویه رضی الله عنه وفات دی، هغه په شام کې و. خو ته لا خلکو ته غږ مه کوه چې دی وفات دی، او دا ووایه چې هغه بیمار دی، ناجوړه دی، او په خپل ژوند کې د خپل زوی دپاره د خلافت او د بادشاهۍ بیعت غواړي. نو که خلکو ته دا پته ولګي چې دی خو وفات دی، نو بیا به خلک انتشار جوړ کړي. غږ مه کوه. د مدینه شریفې چې کوم گورنر دی، والی دی، هغه مشوره وکړه د خپل نائب سره. معاون یو سړی و، ډېر خراب سړی و، مروان د بنو امیه قبیلې و، مخکې ښه سړی و، خو د دې ګورنرۍ نه او د دې ولایت نه وروسته بیا د ده کردار ډېر خراب شوی دی. به هر کیف دغه گورنر د هغه مروان سره مشوره وکړه چې څه وکړم. مروان ورته وی چې په دوو کسو زه یېرېږم چې هغوی به د یزید سره بیعت ونه کړي. یو حضرت حسین رضی الله عنه او دویم عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه. دا دوه کسانو باندې یېرېږم چې دوی به بیعت ونه کړي او باقي خلک به وکړي، خو که دې دوو کسو بیعت ونه کړي نو دا نور هم نه کوي. وی څه وکړمه؟ وی دا دواړه راوغواړه او ورته ووایه چې معاویه صاحب ما ته خط را لېږلی دی، د یزید دپاره بیعت غواړي د بادشاه. نو که دوی در سره آماده شو بیعت یې وکړه، خو ډېره ښه ده، او که دوی انکار وکړه نو سرونه ترې په هغه ځای قلم کا. نو که دا دواړه دې مړه کړل نو نور خلک به ویېرېږي، نو فوراً به د یزید سره د بادشاه بیعت وکړي. خو ګورې که دې دواړو بیعت ونه کړه نو د مدینې شریفې خلک یا ګیر چاپېره نور عرب هم بیعت ونه کړي، انتشار به جوړ شي. گورنر ښه سړی و، نرم دل و. حضرت حسین رضی الله عنه یې راوغوښته، خو دې پوه شو چې دا یزید دپاره ما نه بیعت اخلي، او په دې هم پوه شو چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات شوی دی. اگر چې لا عامه اطلاع مدینې منورې ته نه ورسېدلې، خو چې دا ما غواړي نو همدغه چل دی. ځان سره یو څو کسان بوتلل او هغه د ګورنر د محل نه د دربار نه بار ودروله، او وایي که ما اواز وکړو نو ما پسې را ننوځئ، هسې نه ماته څه دننه مصیبت یا فتنه جوړه نه شي. چې دې څنګه ننوت، هغه ګورنر ورته هم حقه خبره وکړه
ما خدای لرا غوښتي معاویه رضی الله عنه بیمار دی او هغه د خپل زوی یزید د پاره د بادشاہي بیعت غواړي، نو ته مهرباني وکړه هغه سره بیعت وکړه. حضرت حسین رضی الله عنه پوه شو، هغه ورته وی چې ما ته پته ده چې ته هم دې له غوښتم او زما دا هم یقین دی چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات دی. وی بس ما دې له غوښتي چې ته بیعت کې، وی ما له مشورې له وخت راکړه، زه به پې سوچ وکړم، مشوره به پې وکړم، پې ډېره ښه ده. حضرت حسین رضی اللہ عنہ تبار روته، گورنر چې بیا د هغه خپل معاون سره د هغه خپل نائب سره مشوره وکړه د مروان سره، مروان ورته انتهایی غلطه دی وکړه، که بیعت یې نه کو نو وجلې به دی، نو که دې دی وجلې وی نو نور خلک به یېرېدلي او ټولو به د یزید بیعت کو، چې دې نه بد شو چې قابو کولی نه شي. او گورنر ورته وی افسوس مروانه، ته زما لاس د پیغمبر علیہ السلام په خار کې د نبی علیہ السلام په کلی کې د هغه د نوسي په وینو رنګ کول غواړي، الله نه نه یریږي. دا د پیغمبر علیہ السلام خار دی، د نبی علیہ السلام کلی دی، د هغه وطن دی، او دام په یقین سره مونږ ته معلومه ده چې حضرت حسین رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نوسی دی، د لور زوی دی، نو زما لاس ولې د هغه په وینو باندې رنګ کم، هېڅ چېرې داسې نشم کولی، بیعت پتی والی وی اسے نشی قابو کولے. سبای اور پسی بیا استازی اولے گا چی تراشو منگ سرا اغخپل خبر کے مشورو کا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ تبیا یو شپا محلت واغشتا چی مات یو مشپا انتظارو کا زو مشورکم، او پاغ شپا کی دن مکی مکرمی تر روان شو. سمر دا پیغمبر علیہ السلام دا خاندان دا حضرت حسن دا حضرت حسین رضی اللہ عنہما یا بنو ہاشم کے دا پیغمبر علیہ السلام کم خاندانو اگا ټول د شپې او خانو باندې سوارشو مکی مکرمه تراغلل. مطلب دا چې دلته اوس جنگ او جګړه جوړول او اختلاف او انتشار پیدا کول ندی پکار، دا د پیغمبر علیہ السلام وطن دی، زب بیعت نکوم دی با پزور را نغواری، نو لوی جنگ و انتشار وینی توی دل دا مسلمانانو بشوروش. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم دا شپے پٹ پٹا مکہ مکرمی تزان رو رسو. مکہ مکرمہ کی دیو بل سر مشورے کولے تو سوکو آیا دا دی یزید بیعتو کو، عام خلق بیعت کرے دے او زی پزی باندے د زور حکومت قائم دے، شام کے، مدینہ شریفہ کے، بصرہ کے، او گیر چاپی رچنور سمر علاقی دیل تکے تول خپل فوجی کمانڈران دی، د بیت المال مشران دی، فوجی جرنیلان دی، بادشاہان والیان گورنران تول د دری. اس منگ دی حالت کی سوکو منگ کده د بیعت کو امنا مناسب دی، ولی ذکر چی کم خلافت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غدا خلافت ندے. دا پیغمبر علیہ السلام خلافت خو طریقہ بداوا چی کم دا ری خاوندان بو اخیار او پوی خلق بو اغیب راجم شو، اغیب اخپل منس کے فیصلو کا چی کم انسان دا بادشاہی دا پارا اہل دینو اب بادشاہ کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بادشاہی و خلافت امدغا سوا، دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت امدغا سو، تروسا پوری موروسی بادشاہی نورا گلے، نہ حضرت ابوبکر صدیق خپل زوی بادشاہ کرے دے، نہ حضرت عمر فاروق خپل زوی بادشاہ کرے دے، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ چکلا پخپل جن باندے خلیفہ مقررون یو شورہ جوڑ اکڑا دیو سو کسانو وچ دا وفات شم نو دا شورا دا سو کسان بکینی او دوی با مشورو کی چه سوک دا دوی خوخی غلی بادشاہ کی امدغ ایک شپگو کسانو کی چه کم دا چا خوخی وی زما زوی عبداللہ ابن عمر بم پکی ناشتی خدا دا طولو تا اعلان کم چه غلا با بادشاہی نور کوئے، اسی مشورت والے خو بادشاہی با غلا نور کوئے. بیاد آغا نپل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پخپل جندہ سے نری کرے چه دا آغا زوی را آغا پا زیبان دے ولار دے او دا آغا دا بادشاہ اعلان کرے دے، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دا سے کرے دے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ
د یو مجبوری د لاسه داسې یو مسله وکړله، نو په دې اکابر صحابه کرام چې کوم مشرانو ټول خپه و چې دا مناسب نه ده. دا خو پکار دا و صحابه کرام موجود دي د نبی علیہ السلام، مشران او دیندار او د پیغمبر علیہ السلام د مجلس خلق موجود دي، د هغې د خاندان خلق موجود دي، نو پکار دا و چې هغې مشوره کړې و چې کوم سړی د بادشاهۍ او د خلافت اهل وي هغه ته به بادشاهي او خلافت ورکړې وه. بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم د دوی مخکې پروت و، د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایلی و چې یو زمانه به راشي، وی فرمایل ډېر زیات خفه او فکرمند و، د خوبه راپاڅېد، د الله رسوله ولې خفه؟ وی چې ما په خپل منبر باندې چې دا کم منبر باندې به نبی علیہ السلام تقریر کو، په دې خپل منبر یو قوم یاد کړ، د هغې قوم الکان مې ولیدل چې د ما په منبر لوبې کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې تعبیر خو ښکاره و چې یو زمانه کې به کشران الکان به راشي، هغې به بادشاهي قبضه کړي، د حلالو د حرامو، د ښه د بد، د انصاف او د عدل خیال به نه ساتي. نو د دې صحابه هم دقه سوچو چې دا اوس کم بادشاه د معاویه رضی الله عنه نه پس مقرر شو، نوجوان دی، الک دی، او د نبی علیہ السلام یو قولمو چې الخلافت بعدی 30 سنه، زمانه پس با خلافت، اصل خلافت چې کم د پیغمبر جانشین وي 13 کاله به چلیږي، د هغې نه پس به عامه بادشاهي شروع شي، بادشاهان به راپاسي، په یو بل به چکونه لګوي او ظلمونه به کوي. دا ټولې خبرې د هغې مخکې وې. په دې وجه باندې حضرت حسین رضی الله عنه، عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه، د اکابرو صحابهو د یزید بیعت زړه نه غوښتو. مشوره شروع وه چې څه وکړو. کوفه چې نن سبا د عراق مشهور ښار دی، حضرت علی رضی الله عنه د کوفه کې پاتې کېده، هغه شهید شوی په کوفه کې دی، او د علی رضی الله عنه قبر هغه هم اوس هم په کوفه کې دی. د کوفې خلکو د علی رضی الله عنه سره ډېر لوی عقیدت لره او ډېره مینه یې لرله، نو هغوی خطونه راولېږل او استازي راولېږل حضرت حسین رضی الله عنه پسې مکې مکرمې ته چې ته مهرباني وکړه کوفې ته راشه، د کوفې ټول خلق ستا په انتظار دی، کوفې ته راشه نو موږ ستا په لاس بیعت کوو، موږ تا خلیفه کوو، تا مشر کوو، د یزید بیعت موږ نه کوو. حضرت حسین رضی الله عنه د خپلو ملګرو سره مشوره وکړه چې څه وکړم، کوفې ته لاړ شم او که نه شم. چې کوم نږدې صحابه و د پیغمبر علیه السلام ملګري و، هغې مشوره نه ورکوله، وی پام کوه کوفې ته به نه ځې، موږ دا مشوره در کوو، د کوفې خلک غداران دی، دوکه به در سره وکړي، زړونه به تا سره یې ګورې، د پیسو لالچیان خلک دی، که پیسې واغېشته نو زړونه به تا سره یې او تونه به یې ګورې بیا د مخالفینو سره یې. پام کوه دا غلطي ونه کې. لیکن دومره خطونه، 3 غټې بوجې د خطونو، یو بل دا د پسې راتلې او دا اعلانات به کېدل چې د کوفې خلک ستا انتظار کوي، ستا په لاس بیعت کول غواړي، او ته مهرباني وکړه کوفې ته فوراً راشه، که رانغلې نو دلته ممکن د سلانجه جوړه شي. د یو هوښیارتوب وکړه، خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل رضی الله عنه هغې ولېږه، وی ته لاړ شه کوفې ته، هلته حالات معلوم کا، نو که دا خطونه د خلکو رښتیا او د کوفې خلک واقعي زموږ مرسته کوي او د دې حق مرګرتیا مونږ سره کوي، د دې باطل مقابله مونږ سره کوي، نو ما ته بیا اطلاع وکړه، زه کوفې ته درځم. که دا خطونه دروغي او خلکو کې زمونږ سره د زړه مینه او اتفاق نه، نو بیا هم راته ووایه زه کوفې ته نه درځم. مسلم ابن عقیل ډېره اوږده واقعه ده، زه درته مختصره وایم. مسلم ابن عقیل لاړ کوفې ته او د کوفې خلکو ډېر زبردست استقبال وکړو، په زرګونه خلک یې ملګري شو، او دا آوازونه به یې کول چې د نبي علیه السلام د تره زوی زنده باد. ځکه مسلم ابن عقیل دا د حضرت علی رضی الله عنه
رواره دی عقیل چې دی د ابو طالب زوی دی نو دا د حضرت حسین رضی اللہ عنہ د تر زوی دی د پیغمبر علیہ السلام د خاندان انسان دی دیر لوی استقبال شو او زی پا دی بیعت ور سر غائبانه شروع شو چې مونږ ستا په لاس بیعت کو د حضرت حسین رضی اللہ عنہ د پاره او هغه ته فورا خط ولېږه چې هغه را روان شي مسلم ابن عقیل چې د خلکو دا ګرمه ګرمۍ ولیدله د کوفې د خلکو او دا جوش ولید چې دا خلق خو زمونږ ټول تابعدار دی او ټول د نبی علیہ السلام په خاندان ځان قرباني یره دا خلق خو اوړېدو والا خلق نه دا واقعي زمونږ د خاندان مینناک دی مونږ سره محبت ته او زمونږ نه اوړېدو والا دی یو کس نه ټول د کوفې خلق په زرګونه د قبایلو غیر چاپیره چې څومره علاقه و کوفه او خاص ښار نه څومره چې غیر چاپیره د عراق د علاقې وي دا ټول په یو आवाज ور سره پاسېدل او بیعتونه ورسره شروع شو مونږ بالکل د یزید بادشاہ نه منو مونږ داغه مقابله کې د نبی علیہ السلام نو سه و درول غواړو او فورا درازي مسلم ابن عقیل چې دی حالت تو قتل یو خط ولیک او په هغه خط کې حضرت حسین رضی الله عنه تولیکل چې ته مهربانیو کا فورا روان شه کوفه ته ممکن نه مکه مکرمه کې تا ته خطر مې لو چې دلته خطر نشته هغه خو هغه ظاهري د خلکو هغه مینې تو قتل د کوفه خلک ټول زمونږ مرګري دي هیڅ څوک زمونږ مخالف نشته او ټول په مونږ ځانونه قرباني حضرت حسین رضی اللہ عنہ ته خط را روان شو خو پیاده سفر بلا مزل وو اخوا یزید ته پته ولګېدله شام ته اطلاع ملو شوه حضرت حسین رضی اللہ عنہ خو مکې مکرمې ته راغلی دی د مکې خلک هم ورسره ټول ولاړ دي ستا خلاف او بیا کوفې ته د تره زوی راورسېد مسلم ابن عقیل او ټول د کوفې خلک ورسره ودرېدل او بلکې یوازې ودرېدل نه د هغه دپاره بیعت هم شروع شو پوه شو هغه وی کدا کوفه هم زما مخالف شي د مکې خلک هم زما مخالف شي او دا خو د نبی علیہ السلام نو سې دی کدی لګم میدان کې ودرېده نو دا ټول خلک د مرسته کوي او زما بادشاہ خو بیا بربادي کې زما څوک د مقابله کې چې د بادشاہ دی راشه زور نه کارواله نو د بصره کې کم گورنر کوفه سره مخ کې یو خار دی دا عراق کې راځي عبید الله ابن زیاد هغه ته یو خط ورولېږه او هغه ته فورا کوفه ته لاړ شي او د کوفه خلک په طریقه چی دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ او د عبید الله ابن د مسلم ابن عقیل نه هغه د تر دوی نه واړه پیسې غواړي پیسې ورکا مشرع غواړي مشرع ورکا په پیسو کار نه کیږي او په زور کار کیږي چې څوک مخالفي ختم کا مړکا خدا فتنه ختم کا عبید الله ابن زیاد چې کوم د بصره گورنر او د یزید د طرف نه راغی کوفه او د کوفه جامع مسجد کې اعلان وکړ خلک کې ځان تر جمع کړل هغه سره خپل لخ کړ دې د بصره نه ځان سره راوستي جامع مسجد د کوفه لوی جمعات کې ودرېد او دا اعلان وکړ چې خلک زه یزید چې امیر المؤمنین دی زه د بصره گورنر موماله د کوفه گورنر مراکړه دا هغه خط ته نن نه پس د کوفه گورنر مې او ما ته دا اعلان کړی دی چې کڅوک زمونږ مرسته کوي مونږ هغه پیسې ورکو هغه مونږ عزت ورکو هغه مونږ مشریم ورکو او کڅوک زمونږ مرسته نه کوي او زمونږ په مقابله کې د حضرت حسین یا د مسلم ابن عقیل مرګرتیا کوي نو بل چل ور سره نه کو به د مرګ نه وجنوي خلک یو یارول او چاله پیسې شروع کړې نن خدا ورټول د پیسې دي تاسو دا په عراق کې او په افغانستان کې او ځای په ځای نه دا خلک ولې نن د امریکای مرسته کوي ورته خپته ده د يهود او د امریکای هغه د مسلمان دشمنی ورته معلومه ده دا ورته معلومه ده چې د امریکا او د يهود زمون په دې وطن کې څه کوي خلکو ته پته هر څوک ته خبر دي په افغانستان کې څوک
په عراق کې سوکړل عراق کې پیدا چغې والے چیرې عراق چې دی نو دا نوې وسله او ایټمي وسله ده او هتیار دی وسره او معاینه کار به لګل چې دې معاینه کارو سره مدد نه کوي امداد ور سره نه کوي او د ایټمي وسله جوړه کړې ده او دې کړې دي هغه کړې دي تر نن پورې دې ټولې دنیا ته پته ده چې په عراق کې چېرته ایټمي وسله خدا چې اسم چا څه پیدا نه کړی شو په خپل اقرار وکړو یاره مونږ چې په کوم مقصد په عراق حمله کوله نو هغه غلطه او هېڅ قسم هتیار پکې نشته نه پیدا کړی شو افغانستان کې وی یاره وی دا طالبان چې دی وی د ښځو حقوق او عامو خلکو ته خپل حق نه ورکوي د څه حق ولا ورکړه څومره دنیا تباه کړل او څومره خلک شهیدان شو څومره ښځې پکې کونډې شوې څومره بچي یتیمانان شو د دې امریکې دا ظلم زه وایم چې بچي به مني چې دا ظلم کوي ټول پاکستان کې نه ټوله دنیا به مني چې دا ظلم کوي هر څوک به مني لیکن بیا هم ډېر خلک ملګري دي زړه نفرت به د هر مسلماني د امریکې سره ولې بیا خلک ملګري دي صرف د پیسو د تمې په لالچ باندې پیسه ورسره لګیا دي ډالرې په افغانستان کې تقسیموي لګیا دي ډالرې په عراق کې تقسیموي هغه ډالرو باندې او هغه پیسو باندې د دنیا خلک په خپله قبضه کې واخیستل پیسه خو داسې یو شی دی قسم دی الله دې زمونږ ایمان ته خیر کړي یعنې پیسه چې راشي سړی بیا د ایمان نه پې ورتېري هغه دور د صحابو او هغه دور د نیکانو صالحینو هغه تېر شوی دی چې هغوی به ایمان په مقابله کې دولت او بادشاهي پار ته لاړې توکلې هغه دور تېر دی اوس د کوف چې دی راغی او د اعلان یې وکړ بس مشرانو له پیسې ورکړې دومره پیسې تقسیم کړله چې د کوفې خلکو خو یا د مسلم ابن عقیل د پاره د زنده‌باد نارې کولې او کوڅه په کوڅه ګرځېدل او هغه به په اوږو سوره و دا د نبي علیه السلام د خاندان دی او دا د حضرت علي صاحب ورواره دی او دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تر زوی دی او پرچارو خطونه ورپسې لېږلي او راغوښتې او یا ټول ته په خپلو کورونو کې کېناستل عبیدالله ابن زیاد دا گورنر پوه شو چې خبره خو مې څه ناڅه قابو کړه راغی چې کوم د گورنرۍ محل و هغې ته وخت او د هغې محل نه اعلان وکړه وی ګوره زه بیا هم درته د اعلان کوم چې ماله دا مسلم ابن عقیل هر ځای کې چې را پیدا کې که چا دې مونږ له راوسته هغه له مې نام ورکو او که چا مونږ ته د ځای وښو چې دې په کوم ځای کې ناست دی نو هغه له مې نام ورکو او که چا مرسته وکړه نو د هغه سزا هم دغه ده چې هغه وجنو پرېږدو نه مسلم ابن عقیل ته پته ولګېدله چې دی خو زما مقابله کې د خدای اعلان وکړو نو هغه خپل د کوفې خلکو ته وایي چې راځئ ستاسو خو ما سره ولاړ یې ځای چې ورځو 18,000 تاریخ لیکي په شمېر 18,000 کسان ورسره ملګري وو د مسلم ابن عقیل سره 18,000 لږ نه زرم نه 2,000 نه او ټول راغلل او د دې عبیدالله ابن زیاد دغه محل نه ګیر چاپېره محاصره وکړه راځئ به تاسو زما ملګري یې چې دا ختم کړو او د سره په شمېر په دغه ځای کې 50 یا 60 کسان دي دغه گورنر سره 50 یا 60 او 18,000 د کوفې خلک دګې چاپېره محاصره شو دغه 50 کسانو کې هغه خلک مو چې هغه دوی د قومونو مشرانو هغې ته وی شابه کوشي وده د محل نه او چې کم خلک د مسلم ابن عقیل سره ملګري دي هغې له پیسې ورکې لالچ ورکې څومره پیسې چې غواړي ورکې ولا دا خلک رانه پره کې او په خپله بیا د قلا سر ته وخت او اعلان یې وکړه خلکه زه ګورنر یم ستاسو د یزید د طرف نه ما له د کوفې ګورنري را کړې ده او زه د اعلان درته کوم چې څوک زما مرسته کوي څومره پیسې چې په کاري ورکوم به د قومونو مشرۍ به ورکوم او که چا زما مرسته ونه کړه او د دې مسلم ابن عقیل مرسته وکړه نو خیر یې نشته ما به تاسو مړ کړئ خو درپسې بل لښکر را روان دی تاریخ لیکي چې یا 18,000 کسانو او یا یو قسم ورسره پاتې نه شو دا غریب دقسې په میدان یوازې پاتې شو او اخیره کې ډېره زیاته د غم او د افسوس واقعه را خودی هم گرفتار کړ او ریوست او ځان ته مخامخ ودرو
او په دومره بے دردی باندې گرفتار که چې دی کله گرفتار کو نو دی ووهه او دا شونډه او دا پوز او دا غاښونه یې وتل دی نه وینې به دی ځان ته مخامخ ودرو تو حضرت حسین را لېږلې او ډېر د حضرت حسین رضی الله عنه په حق کې ډېر ستغې سپور ډېر د کنځلو خبرې وکړې د ورلم جوابونه ورکړل هغه الفاظ ماله مناسب نه دي خو بهر کې سړي ته حکم وکړه جلاد ته د محل سر ته وخېجوه او الته په توره سر ووهه او سر او تنې دواړه لارې ته وغورځوه چې خلک ته عبرت والي وی یو وصیت کوم هغه خو مې ومنه کړم وی وایه څه وصیت دی وی یو وصیت خو دا دی زما یو وصیت وبنه باقي زه چې ته څه نو بس مړ وجنې مې کار څه کې خو زه ستا په لاس باندې یا د یزید په لاس بیعت کول نه غواړم خو یو وصیت مې ومنه وی وصیت څه دی وی یو خدا دی چې زما لاش زما یو رشتہ دار دلته کې هغه ته حواله کړه چې ما لاش خښ کړي ما د مرګ نه پس دویم ما باندې 900 درهم دی یو سړي قرض دی دغه رشتہ دار ته دا وصیت کوم چې دماغ قرض خلاص کړي او دریم زه یو خط لیکم د حضرت حسین رضی الله عنه په نوم باندې ځکه هغه ته ما یو خط لېږلی دی او ما ورته وی چې د کوفې خلک زمونږ ډېر تابعدار دي نو ممکن ده چې هغه را روان شوي نو که هغه راغی خو دغه حال د هغه هم دی دا کوم چې زما و ما سره د خلکو چې کومه غداري وکړه خو دا غداري هغه سره هم کوي دا هغه ته یو خط لېږم چې ته مهرباني وکړه ګورې کوفې ته مه راځه د کوفې خلکو چې دا ما سره سوکل دا حال ستام دی گورنر هوښیار هغه ډېره ښه رشته دار یې وله راوغوښته 3 واړه وصیت یې وکړل وی دا 2 به دې ومنو ستا دا قرض به هم ستا دا رشته دار خلاص کړي وخت یې خپله نه کوه خلاصوي که نه خلاصوي مونږ یې نه منې کوو دا دویمه خبره دې منهولي که حضرت حسین ته رضی الله عنه ته ښه خبره ده که رانغې جنګ به ونشي جګړې نه به مونږ هم بچ شو به هم بچ او دا درېیمه خبره دې نه منو چې ستا لاش دې ښخ کړي ستا لاش به همدقسې په دې میدان پروت وي ته نه منو اوچت یې که برق د قلا سر ته او هغه ظالم جلاد ته سر وو سر یې لاندې پرېوته او وجود لیله ته ورکړه هغه هم لاندې پرېوته ځای دومره اوچت و تاریخ لیکي چې دې ځمکې له راغې نو دا د خپې دا ډوکې مات شو حضرت حسین رضی الله عنه ته خو اړومبې خط رسېدلی د خو ورته لیکلي وو ځکه د کوفې خلکو خو اړومبې ډېر مضبوط استقبال کړی هغه ته خط ورسېد چې د کوفې خلک خو زما مرسته کوي او زما د تره د زوی استقبال وکړ او د عدل او د انصاف د حکومت لپاره زما شاته ودرېږي زموږ نه ځان قربانوي خپلې قافلې ته حکم وکړو ځان تیار کړي ځو کوفې ته څومره چې په مکه مکرمه کې مشرانو هغې وله مشوره ورنه کړئ مزه تر دې حده پورې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه ورته وی ګوره د کوفې ځمکې ته چې قطعا لاړ نشي دغې خاورې ستا د پلار سره وفا نه ده کړې تا سره هم ګورې وفا نه کوي دغې خاورې ستا رور سره حضرت حسن سره وفا نه ده کړې تا سره هم وفا نه کوي مه کوه ګورې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې کوم د عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی هغه ورته نصیحت وکړو عبدالله ابن عباس د حضرت عباس رضی الله عنه زوی دی هغه ورته نصیحت وکړه چې ګورې پام کوه کوفې ته لاړ نشي مه ځه کوفې ته د کوفې خلک در سره وفا نه کوي او موږ درته منت کوو زاري درته کوو د خدای په نوم درته قسم اچو چې کوفې ته مه ځه او حضرت حسین رضی الله عنه کوفې ته اراده و چې د خامخا ځم حدیث ما ته رسېدلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په حرم کې به یو حیوانی یو انسان به هغه انسان ته نبی علیه السلام د حیوان مثال ورکوي یو حیوان به چې د هغه د لاسه به د مکې مکرمې د حرم عزت بربادېږي نو هسې نه که زه د مکه کې پاتې شم او دلته جګړه جوړه شي نو د پیغمبر علیه السلام دغه حدیث مصداق زو نه ګرځم هسې نه هغه کس زه نه شم چې نبي علیه السلام د هغه په حق کې فرمایي چې یو شی به چې د هغه د برکت نه به د حرم تقدس ختم شي د هغې عظمت او احترام به ختم شي نو د حرم نه بار که جګړه کېږي دلته به هم راسره کېږي
که وینې تویږي دلته به هم تویږي، خو چې کم از کم دا د حرم په دې ځمکه ونه شي وبار وشي نو ښه به. او دویم وایي ما د شپې خپل نیکه په خوب کې لیدلی دی، نبي علیه السلام هغه راته یو حکم کړی دی، د هغې حکم به زه پاسداري کوم، هغه حکم به خامخا زه منم. اوس نتیجه که ما سره برابر خیږي او که زما مخالف خیږي، که زه مرم او که زه جمدې پاتې کېږم. وایي هغه څه خوب دی؟ وایي نه، د خپل نیکه راز په خپل ژوند فاش کول نه غواړم. دا دوه خبرې وې. د دې دوه خبرو د وجې نه مجبور دی چې دی د مکې مکرمې نه وځي. او درېیمه خو هغه خبره وه چې د یزید په لاس باندې د بیعت کول نه غواړم. دی خلیفه د مسلمانانو نه دی، دی په زور د خلکو نه بیعت اخلي. خلیفه خو دغه نه چې په زور د خلکو نه مشري والي. خلیفه خو چې مقرریږي د مسلمانانو مشران او د مشورې خاوندان کم چې مشران یې هغوی به د هغې انتخاب کوي. بهر کیف هغه خطونه هم د ده په مخ کې چې کوم د کوفې خلکو ته رالېږلي وو، او د مسلم ابن عقیل د تره د زوی هغه ړومبی ختم و چې هغه وی چې د کوفې خلکو خو زما ډېر لوی استقبال وکړه راځه. نو ټول چې څومره د نبي علیه السلام د نبوت د خاندان کم کسانو نو هغه ټول د قافلې په شکل کې د مکې مکرمې نه کوفې طرف ته روان شو. په لاره چې به کم خلک مخې له ورتل ده به دې تپوس کوو چې د کوفې حال څنګه دی، چې د کوفې نه به څوک راتلل. هغوی به ورته وي چې زړونه یې تا سره دي، خو ګورې تورې د ابن زیاد سره دي. پام کوئ اعتبار پرې ونه کړي. واقعي د کوفې دا خلک ډېر بې اعتباره خلک دي. د کله چې تاریخ ګورم که نه، په دوی په مختلفو وختونو کې فتنې راغلي دي. یو وخت کې فتنې تاتار راله او د کوفې لوی لوی خلک یې شهیدان کړل. دومره وینې په دې بغداد کې او په دې علاقو کې وبهېدلې چې د فرات دا دریاب چې دومره وینې وبهېدلې، دومره وینې چې اوبه له سکو نه وې چې چا به ګیلاس کې او پیاله کې اوبه راغشتې د وینې به ډکې وې. او کوفه کې دومره د دین کتابونه پخوا خو په قلم به کتابونه لیکل، او ټول کتابونه یې راوړل او په دریاب کې وغورځول. پل یې جوړ کړه، د کتابونو نه پل جوړ کړ. دومره کتابونه و چې تاریخ لیکي چې چا به خط لیکه نو مشوانه به یې راوړو، دریاب کې به هغه اوبه د دریاب راواغېستې، نو هغه دومره د هغه سی د لاسه د هغه کاغذونو د سی د لاسه تورې وې چې په هغې باندې به خلکو خطونه لیکل. او لوی لوی بزرگان او علماء کرام او دیندار او نیکان چې څومره و هغه ټول شهیدان کړل. دا یو دور راغی. ولې دې خلکو ظلم کړی دی. اوس هم تاسو وګورئ په کوفه کې او په بصره کې او په عراق کې څومره خلک مري، څومره پکې شهیدان کېږي. دا هم هغه اثر دی، هغه وجه ده، مخکې نه را روانه وجه ده چې دې خلکو په دغه زمانه کې د نبي علیه السلام د خاندان سره ډېر لوی انتهایي ظلم او زیاتې کړی دی. لیکن دته خو د تره د هغه زوی هغه خط مخکې و، ما درته ووایي هغه خوب یې مخکې و، نو دې برابر روان دی. عبیدالله ابن زیاد خو خپل تسلط په کوفه کې قایم کړ. خلک یې ویرول، څوک یې مړه کړل، چا له پیسې ورکړې، دباو شو خلک. لښکر یې را روانې کړې او ټولو لښکرو ته حکم ورکړه په لارو باندې چې ته دې لار باندې ځه، ته په دې لار ځه. او چې کوم ځای کې د حضرت حسین رضی الله عنه لښکر درته مخکې راشي، نو هغه لښکر یې دې ګرفتار کې مالې راولي. او که چرته دې ګرفتارۍ له ځان نه درکوي نو فوراً ته سر قلم کې. او که دې واپس مکې مکرمې ته ځي چې واپس یې پرېم نه دی. په لاره باندې مختلفې قافلې راځي او د ده سره ملاقات کېږي. بالاخر یو ځای کې ورته د مسلم ابن عقیل رضی الله عنه د تره د زوی د شهادت اطلاع راورسېدله. هغه خط چې هغه کوم هغه وصیت کړی ولا راورسېد. خپل قوم یې کېنو، هغوی سره یې مشوره وکړه چې اوس به څه کوو. دا خو واقعي موږ نه غلطه وشوه. موږ خو وایو چې د کوفې خلک ډېر اعتباري خلک، دا خو بې اعتباره وختل. دوی خو زما د تره د زوی لومبې استقبال وکړه، د هغه ملګرتیا وکړله او بیا همغه یې شهید کړ. څه به کوو؟
اوس پکې مسلم ابن عقیل هم شهید شو، داغه چې کوم رونه دي، داغه چې کوم خپل خلک دی هغې وایي چې نو اوس به مونږ خامخا کوفې ته ځو، هر څه چې کېږي. او حضرت حسین رضی اللہ عنہ هم په دې سوچ کې دی چې ما هم د نبي علیه السلام په حکم را روان شوی یم، پیغمبر علیه السلام خوب کې ما ته حکم کړی دی. مشوره د ټول خاندان نبوت په دې شو، که ماشومان دي او که ښځې دي او که لوی دي او که واړی چې ځو، هر څه چې کېږي. وړې وړې معرکې په لاره باندې کېږي، وړې وړې معرکې. بالاخر ډېره اوږده واقع ده، یو ځای بل ځای بل ځای، او مشهور یو د غم او د افسوس یو میدان چې هغه مشهور میدان د کربلا دی، د کوفې په خوا کې هم د عراق په علاقه کې، هغې ته حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره ورسېد. او دا تقریبا 2 یا 3 کسان دي، ټول ماشومان او لوی زنانه او نارینه. یو خوا د نبی علیہ السلام د خاندان قافله ده، او بل طرف ته د هغه ظالمانو جابرانو قافله ده. د هغې مشران دي حر او زهیر، دا د هغې مشران دي. په دې کې هغې سره خبرې اترې هم شروع شوې، تاسو مه ځئ کوفې ته، واپس پرېږدی، نه واپس هم نه شی تللی، نه مو مخکې پرېږدو نه مو شاته پرېږدو، څه به کوو؟ بس یو لاره ده، هغه دا ده چې ته به مونږ له لاس راکړې. حضرت حسین رضی الله عنه ته وایي مونږ به دې بوځو یزید له، او د هغه په لاس به بیعت وکړي، نو خبره خلاصه ده. او که دا خبره نه منې نو بل اصلاح ستا لپاره نشته، نه دې مکې مکرمې ته واپس پرېږدو، نه دې کوفې ته پرېږدو. مونږ ته دا هم حکم دی چې مونږه تا باندې دریاب د اوبه هم بندو، اوبه به هم نسکې. لوی فوج دی دا ابو عبیدالله ابن زیاد چې دا کوم د یزید گورنر دی، حضرت حسین رضی الله عنه ورته وایي هر څه چې کېږي کېږي، به خو زه ستا د فوج ته یو تقریر کوم، که دا خپل فوج دې ما ته کېنو، یو 2-3 خبرې دې مخکې کوم، باقي چې ستا اوس څه خوښه یې به کوم. ډېره ښه ده، ته چې ورکې ارمان یې ووایه. حضرت حسین رضی الله عنه پاسې او دې ټول قوم ته وایي قومه ما ته مه ګورئ، یزید ته مه ګورئ، هغه چا اولاد دی او زه د چا اولاد یم. یوه دویم دا دی چې زه په خپله خوښه کوفې ته نه یم را روان شوی، زه خو تاسو را غوښتی یم. نو چې تاسو ما سره غداري کوله نو بیا هم زه را غوښتم ولې؟ خو دا دولت او د پیسې دا نشه د انسان په ذهن کې کېنی، سړي نو بیا هر څه یېري. ما ورته وایي بې ایمان د سړي نه هم یېري. قوم ورته وایي د فوج هغه لښکر چې څومره دی، ته چا را غوښتې؟ مونږ خو نه را غوښتې. نو هغه 3 واړه بوجۍ خطونه یې ورته په میدان کې وغورځول، وایي دا ستاسو خطونه دي. او د هغې نه به یو خط راغېشته، د هغه مشرانو چې کم په دې لښکر کې موجود وو، فلان کې شته؟ وایي دا ستا خط دی که نه دی؟ وایي نه دا ما نه دی. دا بل فلان کې په دې تاسو په دې لښکر کې شته؟ وایي دا ستا خط دی که نه دی؟ ټول خطونه یې ورته وښول، وایي دا مونږ نه دي لیکلی. چا را غوښتې؟ مونږ نه را غوښتې. بهر کیف سخته مقابله دا میاشت غالبا چې بیګاله و میاشت ختلی، ګمان دا کوم وریځ ده، الله دې باران لم صبر ورکړي. خو راتلونکي جمعه هم پکې راځي، زما ګمان دا دی چې عاشوره به میاشتې پته نه لګي، خو حکومت خو غالبا د اتوار ورځ ویلې ده، خو یا به د خالي ورځ شي یا به د اتوار ورځ شي. د عاشورې متعلق څه احکام دي بلې جمعه کې به درته ووایم. خو دا میاشت د دې میاشتې د محرم چې کومه 10مه ورځ ده، د عاشورې ورځ چې ورته مونږ وایو، په دغه شپه باندې حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره بیا مشوره وکړه، او خصوصا خپل خور سره حضرت زینب رضی الله تعالی عنها هغې سره مشوره وکړه. لیکن دا ګوره دا خاندان د نبی علیه السلام او کومه بهادري چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سینه کې پرته وه، هغه بهادري د زنانه او د ماشومانو په سینو کې هم پرته وه. وروره ته چې په کوم مقصد را روان شوی، هغه مقصد دې څه کړه؟ زموږ مقصد خو دا و چې د حق دپاره ځو او د باطل مرسته او ملګرتیا به نه کوو. هېڅ پروا نشته.
که ته په دې لار کې شهید کېږې نو هېڅ پروا نه، شهادت خو مرګ دی که نه، نو مونږ خو د مرګ نه خلاصېدی نشته. که نن د مرګ نه بچو نو سبا به مرو، که سبا نی بلوز به مرو، بلوز نی بلوز به مرو. نو خپل بچی سره زین العابدین علی ابن حسین بیمار مو ماشوم نوجوان کشر هغه سره مشوره کوي، بچی ستا څه خیال دی؟ ای بابا هېڅ خبره نه ده، مرګ له ورځ مقرر ده. او دا څه خبره نه ده که زمونږ دا مشران تاسو یا مونږ شهیدان شو نو خو یو ورځ ورپسې وروسته را روانه په هغې به هم بیا یو بل سره ملاقات کېږي که نه. خو تا چې کوم خوب لیدلی دی خپل نیکه درته په خوب کې څه ویلي دي بس هغه خو خپل رښتونی کړه، هېڅ پروا نشته. بیا د خپل قوم ته یو ډېر افسوسناک تقریر کړی دی، خپل چې څومره د خاندان خلک دي، وایي مونږ خو د حق په لار کې روتي یو او د عدل او د انصاف د حکومت د قیام دپاره خپل کوشش دی او د یزید د ظلم او د بادشاهۍ د نظام مقابله کوو هغه نه غواړو، دا مقصد دی. او خپل نیکه راته یو وصیت کړی دی، په هغه وصیت عمل کوم، هغې پسې راوتې او د کوفې د ظالمانو خلکو راغوښتې مګر چې دوی را سره دوکه وکړه. خو دا خبره ده چې ما د خپل نیکه نه او ما ته خپل نیکه نه دا روایت رسېدلی دی چې کوم انسان د الله په لار کې جنګ وکړي هغه ته شهید ویلي کېږي. او شهید په دنیا کې مړي لیکن د خدای په نزد جمدی وي. نو که مونږ ته دنیاوي مرګ میلو شي نو دا زما یقین دی چې مونږ به د الله په نزد جمدي یو، هېڅ پروا نشته. زمونږ اخیري انجام مرګ دی، خو که د شهادت مرګ مونږ ته میلو شي زمونږ ملاقات به د خپل نیکه سره وشي، زمونږ ملاقات به د خپل پلار سره وشي او زمونږ ملاقات به د بدر او د احد د شهداو سره وشي چې هغه زمونږ دپاره ډېر لوی فخر دی. او بیا خپلې خیمې چې څومره وي نو هغې نه ګیر چاپېره اور بل کړه، یو خندق یې وکنه او په هغې کې لرګي وغورځول، اور یې بل کړه، دې دپاره چې هسې نه څوک بدبختیان د شاته نه حمله وکړي نو هغې کې هغه خندق سره خیمې خښې کړې وې او په هغې کې چې کومې زنانه او ماشومان هغې ډېره کړې وي، هسې نه څوک ظلم وکړي او زمونږ په زنانو باندې څوک زیاتې ونه کړي، حمله ونه کړي. او بیا همدغې لښکر سره مخ په مخ شو او تقریبا د نبوت د خاندان چې څومره نارینه خلق و نارینه سوا د علی ابن حسین چې امام زین العابدین ورته وایي چې دی بیمارو او دی په خیمه کې پروت و د هغې نه ما سوا چې څومره ټول شهیدان شو، نوبت بن نوبت. او بدبختیانو کې اوبه بندې کړې وې، یو مقام کې چې تږې شو نو دا آواز یې وکړی ظالمانو یو تپوس ته نه کوم تاسو په ما د فرات د دریاب د اوبه بندې کړې وي، وی دا اوبه خو خنزیران هم څکي او سپي هم څکي، ځکه دریاب نه خو دا ټول حیوانات اوبه څکي، هغه اوبه چې خنزیران او سپي څکي د پیغمبر په نوسیم بندې کړي د خدای نه نه یېرېږي. لیکن هغه ظالمانو په زړونو کې هغه د پیسې او د هغه مشرۍ او د دولت هغه نشه وه، دا ټول شهیدان شو. او د شهادت نه پس بیا هم پرې نه ښوده، سر یې ترې پرې کړه د حضرت حسین رضی الله عنه نه، او هغه سر یې وړه عبیدالله ابن زیاد ته. دې وخت کې په مدینه منوره کې یو بیبي د مشکات شریف کې حدیث دی هغه خوب ویني، یو دومه نوم یې دې وخت کې ما نه هېر دی، وی را پاڅېدم ډېر هیبتناک خوب مې ولیده. څه خوب دې ولیده؟ وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مې په خوب کې ولیده، وی دوړې پې خاورې پې الوتې دي او سر مبارک یې ببر دی او لاس کې ور سره شیشه ده او په هغه شیشه کې وینه ده. وی ما یې تپوس وکړه چې د الله رسوله ولې پریشان دی، څه چل شوی دی؟ ویښته مبارک د ببر دی، وجود باندې د خاورې الوتې دی او دا په لاس کې د شیشه نیوله، دې کې څه دي؟ وی شهدت قتل الحسین آنفا، وی د حضرت حسین شهادت ته حاضر شوی وم، دا لږه غوندې وینه مې د هغه وینه راغشتې ده، دې بدبختانو زمان اوسې معاف نه کړ. چې هغه بیبي را پاسېده هغه خوب یې بیان کړه، دا عین هغه ټیم و چې کوم وخت حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی. سر یې یوړو عبیدالله ابن زیاد ته مخامخ کېښو، یو خانک کې را سر پروت و، یو چوکۍ را واغېسته او دې پوزې له یې داسې را بروله، چې سم شوې که نه شوې. او بیا یې وی یاره خلک وایي چې د حسین رضی الله عنه حسن ډېر مشهور و، خلکو یې ډېر خشته دی، وی خلک وایي چې دا خشته دی، داسې د هغه په هغه حسن کې دوه درې خبرې وکړې.
یو صحابي دی مقام کې ولاړ هغه لاس ولکلک ونیو عبید الله بن زیاد ظلم مه کوه زما د قسم په الله چې ردی مخ نه ښکلې مخ بل نشته او زما د په رب ذوالجلال قسمي ته چې دا کم شونډو له دا چوکه رابرې ما په دې خپلو سترګو د دواړو جهانو سردار مبارک لیدی چې دا شونډې ښکل کړي او ته چې کومې پوزې له غزار رابرې زما د په رب قسمي چې ما د نبي علیه السلام مبارک پوزه لیدې تا نه ده لیدې دغسې ولګېدین چې د حضرت حسین رضی الله عنه هغه خاندان نبوت یې ټول راواغېسته او بیا هغې له څه تحفې تحایف هم ورکړل مدینې منورې ته رخصت کړل لیکن رب العالمین دا هغه عبیدالله ابن زیاد نه هغه بدل سوړ دی کې دننه دننه واغېست یو فتنه کې رب العالمین دی مردار کړ مړ شو قتل شو یو بل فوجي لښکر کې یو راوي وایي زه ورغلم سرونه مې کتل وی قسم په الله چې سرونه پراتو پکې د عبیدالله ابن زیاد سره پروت و یو لوی اژدها خامار مې ولیده وی هغه خامار داسې روان دی او په یې سرونو کې ننوځي راننوځي یو سر بویي بل سر بویي بل بویي بل بویي وی نیغ ورغېده دغه ګورنر عبیدالله ابن زیاد پس پیمو ابین که او بیا راووتله او بیا ورله بیا بوی که او پس پیمو کې دننه هغه خامار ورننوت په حقیقت کې په دې میاشت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه نبوت د ګلونو سره دا انتهایی ظلم شوی دا زموږ د مسلمانانو دپاره یو ډېر لوی عبرت دی یو خو مسلمان نه دا عبرت دی چې که د چا زوی د چا رور یا څوک په خپله دغسې د یو باطل په مقابله کې د کافر په مقابله کې ګیر شي د هغه دپاره د حضرت حسین رضی الله شهادت عبرت دی او دویم د حق د باطل په مقابله کې د حق د مرستې دپاره ودرېدل دا زموږ د مسلمان دپاره لوی عبرت ښیي ورونو یو خبره تاسو ته وکړم زموږ خلک عموما په دې وجه په لسم د عاشورې په دې لسم باندې مونږه غم کوو او څوک په دې باندې غمونه کوي او څوک د غم راځي اظهار کوي یاره وی په دې ورځ باندې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی څوک تورې جامې اغوندي او څوک جړاګانې کوي او څوک فریادونه کوي شریعت کې دا ټول هر څه ګناه دي داسې به نه کوئ ما راته تېره جمعه م ویلي چې یو انسان په یو ورځ کې شهید شي دا د دې خبرې نښه نه چې دا ورځ سپېره ده د جمعې په ورځ چې څوک مړ شو نو جمعه نه سپېره کېږي هغه انسان بختور دی چې رب العالمین له جمعه ورکړه یا د عرفې په ورځ باندې څوک شهید شو دا به نه وي چې د عرفې دا ورځ سپېره ده نه دا انسان بختور دی چې رب العالمین د عرفې غوندې ورځ وله ورکړه دارنګې حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت ته وجه نه بېشکه د هغه شهادت داسې شهادت دی چې زه یم که اسمان ماتېدی نو په دې به مات شوی و که ځمکه شلېدلې نو په دې به شلېدلې وه لیکن په دې وجه دا ورځ یا دا شپه سپېره کېږي نه دوی بختور چې رب العالمین د عاشورې غوندې بختوره ورځ باندې هغې له شهادت ورکړه او د هغې شهادت تر قیامته پورې مسلمان ته په تاریخ کې یو لوی دروازه کوله او پرېښودله د دې ورځې متعلق یو څو ضروري مسایل دي خو بله جمعه پکې راځي انشاءالله هغه به درته بله جمعه وویم صرف دومره ده چې که چېرته دغه دا ورځ د اتوار راتله په دې ورځ روژه نیول بهتر دي ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی پکې نبي علیه السلام او صحابه کرامو به د دې میاشتې په دې لسمه باندې روژه نیوله خو په اخیري کال چې کله وفات کېده نو فرمایلی وی لئن بقیتو الی قابل لأصومن التاسعه وی که آینده کال پاتې شم نو زه به د لسمې سره نهمه ورځ هم روژه ونیسم نو دوه ورځې روژه نیول پکار دي هغه د روژې فضیلت او اجر به انشاءالله آینده جمعه کې درته وویم یا چې نور د دې ورځې متعلق کوم شرعاً د سنتو څه مسایل دي خو که چېرته دا ورځ د خالي وه لسمه نو بیا د جمعې په ورځ روژه ونیسئ جمعه او خالي که ورځ د اتوار وه نو خالي و اتوار روژه ونیسئ یعنې د دې میاشتې نهم او لسمه دوه ورځې روژه نیول پکار دي مستحب دي او ډېره لویه فایده ده پکې پته به ولګي چې یاره دا کومه ورځ ده عموما په دې کې حکومت هم چې کوم اعلان وکړي هغه هم رښتیا وي ځکه د شیعګانو پکې خپل دا قصې پسې وي دوی پکې خپلو امام بارګاهونو کې دا جلوسونه وباسي نو هغې هم پوره کوشش کوي چې اصلي ورځ لسمه کمه یوه ده نو به هر کیف چې کمه لسمه ورځ وي
نو هغه لسمه ورځ او نهمه ورځ 2 ورځې کوشش وکړئ نفلي مستحب ثوابي روژه ونیسئ ډېر لوی فضایل او برکات دي بله جمعه کې درته بیان وکړم یاسین ختم په جمعات کې ځانونه کول یو بل ګوټونو کې دا څنګه دي دې باره کې باران ودرېږي او که نه دا زموږ صوفیه حضراتو طریقه ده د بزرګانو څه قرآن حکیم کې په حدیثو کې د دې ذکر نشته خو زموږ د صوفیو حضراتو یو طریقه دا بعضې کتابونو لیکلي دي چې باران نه ودرېږي 4 کسان د 4 ګوټونو کې ودرېږي قبلې ته د مخکې یو کس سوره یاسین شروع کړي چې مبین ته ورسېږي نو هغې بانګ ووایي 4 بیا د بل مبین ته ورسېږي بیا د هغه 4 واړه بانګونه ووایي نو چې دا څومره مبینه دي په دې باندې دا 4 کسان بانګونه ووایي نو پروردګار به باران ودرئ او ما درته ووایي نه قرآن کې د دې ذکر شته او نه په حدیثو کې ذکر شته دی دا زموږ د دې بزرګانو صوفیو یو طریقه ده او زما په خیال چې داسې څه لازم او فرض یې ګڼل نه دي پکار او که یو سړی یې کوي چې یاره که رب العالمین اسې بانک کې ډېر لوی خیر دی او سوره یاسین هم د برکت صورت دی نو بهر کیف ممکن دی چې الله تعالی پې باران ودرئ په جمع دعا وکړئ د دغه شهداو دپاره چې دا کم تکلیف او کم ظلم په دغه خاندان نبوت باندې شوی دی پروردګار یقینا که موږ دعا کوو که نه کوو د هغې ارواح واقعي د شهداو روحونو سره ملګري دي خو الله تعالی دې د هغوی ارواح د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د نورو شهداو سره ملګري کړي او پروردګار دا چې چا ورسره ظلم او زیاتې کړی دی رب ذوالجلال د هغې له سخته سنګینه سزا او سنګین عذاب دی له پروردګار ورکړي او د دې دا شهادت رب العالمین تر قیامته پورې د مسلمان دپاره د خیر او د سعادت ذریعه وګرځولی کړي نور چې څومره شهیدان په مخ د ځمکه د کافرانو په ضد کې را روان دي الله دې د ټولو شهادت د شهیدانو د شهادت د وینو د برکت نه زموږ د مسلمانانو مجاهدین کامیاب کړي څومره مجاهدین چې په مخ د ځمکه دي الله ته کامیاب کړي او څومره کافران یهودیان امریکایان د هغې ملګري پروردګاره ته ورته لاول ورته د هدایت دعا کو الله د اسلام هدایت نصیب کړي او که دغې په قسمت کې نی په خپل قهر و غضب یې تباه او برباد کړي تو کې باران دپاره خصوصا ځکه باران واقعي باران خو د الله رحم وي او رحمت وي خو چې کله زیات شي بیا د الله قهر او غضب وي نو رب العالمین په چا ظلم او زیاتې نه کوي خدا زمونږ د ګناهونو او زمونږ د اعمالو نتیجه ده مونږ خلک زکات نه ورکوو د خپلو مالونو مونږ خلک د ظلم نه منې کېږو هر انسان بچې په پلار باندې او پلار په بچو باندې ګاونډي په ګاونډي باندې او یو بل سره ظلمونه او زیاتي شروع دي زکاتونه څوک نه ورکوي بدعملۍ فحاشۍ شروع دي نو دا د هغې زمونږ د ټولو اعمالو نتیجه ده چې دا څومره باران شروع دی او الله تعالی دې دا باران په خیر او په برکت باندې ودرئ یعنې تاسو یقین وساتئ که دا باران همدغه جاري پاتې شي نو څومره کچه نه چې پخې کوټې هم نه ټینګېږي او بلکې پرون خو زما ذهن کې پرون داسې دا سوال کوم چې پروردګاره په دې وخت کې زلزله مه راولي یعنې که زلزله په دې وخت کې راله یقین وکړه چې دا کچه او پخې ټولې به یې غورځولي نو دا د الله قهر دی د الله غضب دی په مسلمان باندې تاسو ولیدل په انډونیشیا کې په لکونو مسلمانان شهیدان شو ما نه چا تپوس وکړو وایي دا کافر الله نه وجني دا مسلمانان وجني دا ولې ما وی چې کم سړي زوی او پردی دواړه په جګړه شو نو خيار سړي خپل زوی وی پردی نه وی خپل له سزا ورکوي خپل له ورکوي نو اخرت خاتم د مسلمان دی خو په دنیا کې چې کومې فحاشۍ او کومې بدعملۍ روانې دي نو کم از کم دنیا کې بیا رب العالمین د خپل مسلمان له سزا ورکوي د کافر و اخرت نشته او د مسلمان اخرت شته دی نو رب العالمین دې موږ د خپل قهر نه وساتي یا الله موږ د غضب نه وساتي الله زموږ د اعمالو د وجې نه دا باران په موږ وي پروردګاره موږ د خپلو ګناهونو توبه وباسو الله دا باران بند کړي یا الله ته بند کړي یا الله ته باران د صبر ورکړي او پروردګاره د خپل وطن او د خپل مسلمانان د خپل حیوانات د خپل غریبانان پروردګاره د خپل غضب او د خپل قهر نه محفوظ کړي که څومره مریضان دي دعا وکړو چې الله ولا شفا ورکړي څومره قرضداران دي رب العالمین دې قرضونه خلاص کړي څومره مسلمانان حج له تللي او یا هلته پاتې دي یا راغلي دي دعا وکړئ چې د ټولو مسلمانانو الله قبول شوی حج نصیب کړي چې کوم هلته ایثار دي الله دې په خیر وعافیت رو رسولي کړي او زمونږ رب العالمین د بیت الله حج نصیب وګرځولي کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه